خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. نو خلاصه د درس دا شوله چې د توحید درې اقسام دي بالاختصار. اول قسم د توحید چې دی هغه توحید الاسماء والصفات. د هغې مفهوم دا دی چې اثبات ما اثبته الله لنفسه او اثبته له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. هغه څه چې الله سبحانه وتعالى د خپل ځان دپاره ثابت کړي دي او یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله دپاره ثابت کړي دي، دغه ثابتول په دې باندې ایمان لرل من غیر تحریف، بغیر د تحریف نه، د دې صفاتو او د دې اسماو په معنا کې تحریف نه کول، یعنی معنا نه بدلول، او همدارنګه من غیر تمثیل، بغیر د مثال ورکولو نه او بغیر د تشبیه بیانولو نه او بغیر د تعطیل نه چې معنا ولا بیان نه کړي، په دې باندې ایمان لرل. او همدارنګه ونفي ما نفاه عن نفسه او نفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. او همدارنګه هغه څه چې الله سبحانه وتعالى د خپل ځان نه نفي کړي دي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله تعالی نه نفي کړي دي، هغه نفي کول. مثلا قرآن کې الله فرمایي لا تأخذه سنة ولا نوم، الله سبحانه وتعالى باندې خوب او پرکالی نه راځي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم څه نفي کړي دي د رب العالمین هغه نفي کول. دا مختصر وضاحت دی د توحید الاسماء والصفات. دویم قسم د توحید چې هغه توحید الربوبیه. توحید الربوبیه د هغې مفهوم دا دی چې اعتقاد العبد بأن الله سبحانه وتعالى هو الرب المتفرد بالخلق والرزق والتدبير. بنده دا عقیده ولري چې الله سبحانه وتعالى د دې کائناتو په پیدایش کې او همدارنګه د دې مخلوقاتو ته په رزق ورکولو کې او همدارنګه د دې نظام په چلولو کې تدبیر کې تنها دی، واحد لا شریک ذات دی او هیڅ قسم شریک ورسره نشته دی، ځکه چې احتیاج نه لري، بلکې دا ټول مخلوق الله سبحانه وتعالی ته محتاج دی په پیدایش کې، په رزق کې او په تدبیر کې. الحمدلله رب العالمین. دا قسم توحید چې دا مشرکانو هم منلو. ډېر لږ خلق دي، کم انسانان دي په دې دنیا کې چې هغه د دې توحید نه انکار کوي، چې هغې ته دهریه وایي، ملحدین ورته وایي، دا ډېر کم دي. او اکثر مشرکینو دا توحید منلو، لکه قرآن کریم په دې باندې ګواه دی. دریم قسم توحید چې دا ډېر اهم قسم دی د توحید، د دې لپاره انبیاء کرام راغلي، د دې لپاره آسماني کتابونه نازل شوي، د دې لپاره انبیاء کرامو سختې تېرې کړي، په همدې وجه باندې انبیاء کرام شهیدان شوي، ډېر تکلیفونه لیدلي. هغه دا قسم د توحید دی چې هغې ته توحید الالهیه، همدارنګه توحید العباده ورته هم وایي. د هغې مفهوم مختصر وضاحت دا دی چې العلم والاعتراف بأن الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين وإفراده وحده بالعبادة. بنده دا عقیده او دا یقین او دا حقیقت ومني چې په ټولو مخلوقاتو باندې یوازې عبادت د رب العالمین پکار دی، چې ټول انسانان او ټول پیران یوازې د الله سبحانه وتعالی عبادت وکړي
او د عبادت چې څومره انواع دي رسته به ځای په ځای باندې راځي دغه ټول انواع د عبادت خاص د الله سبحانه وتعالی لپاره دي او په دې کې د رب العالمین سره هیڅوک شریک نشته دی. دا مختصر وضاحتو د اقسام التوحید. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.